پاکستان په ښکاره بیا څنګه ولې له افغانانو سره ظلم شروع کړو؟ صحیح کلیدي پوره جزئیات هم دلته وګورئ. په تیره یوه اونۍ کې پاکستاني پولیسو شاوخوا 550 افغان کډوال نیولي. په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پولیسو د دغه هیواد په سند ایالت کې شاوخوا 550 افغان کډوال نیولي دي. د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ له وسلوال نښتې او نننۍ ورځ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې د افغانانو د نیولو نوې څپه پیل شوې او پاکستاني پولیسو شاوخوا 550 افغان کډوال نیولي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ ازادي راډیو ته وویل که څه هم ډیری افغان کډوال د کډوالۍ کارتونه لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سپټمبر له 9 څخه تر اوسه پورې د کراچۍ پولیسو د شمیرو پر بنسټ 545 افغان کډوال نیول شوي دي. خو د یادونې ده چې په دې شمیر کې 80 سلنه هغه افغان دي چې د راجستر شوي موږ سره ریکارډونه کې شته. شاوخوا 100 افغان کډوال یا په ضمانت او یا د عدالت لخوا خوشي شول ځکه ورسره کارټونه وو. د ډیرو کارتونو داسې دي چې د پولیسو لخوا اخیستل شوي خو پولیسو په عدالت کې ترې انکار وکړ. د میرمن کاکړ په وینا د بندیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم وو خو د ځینو ستونزو له امله ښځې خوشي شوي دي. هغه زیاته کړه چې بندیانو شویو افغانانو ورته د پاکستان په زندانونو کې د شکنجې او د روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایتونه کړي دي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې خپلوان یا ملګري یې بندیان دي وایي د پولیسو له ویرې کور ته نشي تللی او خپلې شپې ورځې په پټه تیروي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال محب زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې ملګری د پاکستان پولیسو نیولی او په ډیر بد حالت کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په سند ایالت کې زموږ ډیر ملګري بندیان شوي دي. نیمه شپه یې په کورونو چاپه اچولي او بندیان کړي دي. د کډوالۍ سندونو پیسې هر څه یې ترې اخیستي. زما هیله دا ده چې د دغه ظلم او وحشت مخنیوی وشي. زه او ځینې نور افغانان له یوې اونۍ راهیسې خپلو کورونو ته نه یو تللي. څوک چې تللي پولیسو بندیان کړي دي. په پاکستان کې یو بل افغان کډوال احمد سورج چې 4 میاشتې وړاندې د پاکستان پولیسو لخوا په کراچۍ کې نیول شوی و ازادي راډیو ته وویل زه خپله د کراچۍ ښار په زندان کې بند شوم. 14 ورځې په زندان کې وم. وروسته له هغه د ضمانت په ډول خوشي شوم د دې لپاره چې ناروغ وم او د ډاکټرانو سندونه راسره وو. د کراچۍ ښار په زندان کې زموږ ډیر افغانان بندیان دي که کارت لري که یې نه لري. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.